پینډۍ کې بربنډې ښځې بازارو ته راوتلي دي. نن ویډیو کې درته د هغو ښځو په اړه ویډیو لرم چې بربنډې بازارو ته راوتلي وي. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد سره جوخت ښار پینډۍ کې څو نجونې بازارونو ته راوتلي دي چې په تن یې هیڅ کالي نه ول او لوسې وې. د څو ساعتونو لپاره په بازارونو کې ګرځېدلي دي او بیا په موټرو کې بیرته تللي. د معلوماتو له مخې په ټویټر کې په لسګونه کسانو د هغو نجونو عکسونه خپاره کړي دي چې د پاکستان په مشهور ښار پینډۍ کې لوسې ګرځېدلي دي. ځینو کسانو لیکلي دي چې د جولای په 19مه نیټه 5 بجې او 30 دقیقې باندې په پینډۍ کې یوه نجلۍ خپل کالي ویستي او په سړکونو ګرځېدلې ده. دوی وایي چې دغه نجلۍ د نتر قاسم مارکیټه پورې تللې ده چې هلته بیا موټر ته ختلې ده او بیا پېښور موړ ته تللې. خو ځینو کسانو بیا لیکلي دي چې په دغه ورځ یوه نه بلکې 3 نجونې لوسې ګرځېدلې دي. په ټولنیزو رسنیو کې پاکستانیان وایي چې دا هغه نجونې دي چې د ښځو لپاره حقونه غواړي او دوی بیا په پینډۍ کې داسې ګرځي. همداراز ځینو کسانو لیکلي دي چې دا اروپا او امریکا نه ده بلکې د پاکستان اسلامي جمهوریت دی او په اسلامي جمهوریت کې بیا د ښځو داسې لوس ګرځېدل څه معنا لري.